کله چې یو انسان گرفتار شي د خپلو اعمالو د وجې نه. ما بېګا دا ویلي و چې زموږ د اعمال به ګورې تللی شي. وہی کر لے جو کرنا آخر موت ہے، ایک دن مرنا آخر موت ہے. څه چې کوي کوه، خو لیکن ګورې ورځ مرګ را روان ده رونو، ما او تا باندې مرګ را روان ده. بیا به هلته کې اعمال تللی شي، زما او ستا کارنامې به ما او تا ته مخې ته شي. لکه دلته کې ته چې ټیپ ریکارډ وکړې که نه، ټیپ ریکارډ هغه دوباره ریورس کې او بیا ولګوه، ستا حالات ټول درته ښایي. اوس خو کمپیوټر ده، د کالونو نه، مړه د 100 کالو خبره ووایه چې یو کلیک یو بټنه ووایه د 100 کالو هغه تفصیل له تر وباسي. او وروڼه خدای پاک جل شانه خو هغه خو قادر ده، ورا الورا ذات ته. هغه زما او ستا اعمال هغه ما او تا ته به ګورې مخې ته کي چې بنده دا عمل دې ګورې دنیا کې کړی ده. او کله به بیا به په دغې حالت کې د الله پاک جل شانه نه علاوه نه څوک دوست وي، نه څوک شفارسي وي. د الله پاک جل شانه د حکم او د اذن نه ګورې علاوه چې خدای پاک جل شانه چاته اذن وکړي. لکه پیغمبر علیه السلام مبارک په زموږ شفاعت کوي الحمدلله، او ډېر خلق په شفاعت کوي. او کم خلق چې گرفتار شي رونو کو هغه به دا ټوله دنیا روالي، ټوله دنیا. او خدای پاک جل شانه لی فدیه کې ورکوي چې خدای پاک ما جنت ته بوله دا ټوله دنیا والا. الله پاک جل شانه فرمایي لا یوخذ منها، هغه به ګورې بیا د ده نه نشي اخیستلی. داسې دنیا حالات خو نه دي. دلته کې کار وکړه او پیسې را جمع کا، رشوت را جمع کا، او یو جج له وکیل له اوسه هلکه ما خلاص کا، الله ته په دې شل لګوه بس بری به دې کي. وروره قیامت کې دا حالت نشته. د الله پاک جل شانه قانون کې بې فدیه ورکول نشته، بلکې کم اعمال چې دې کړي دي د هغې سزا به درته میلاویږي. الله پاک جل شانه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته دا بیانو فرمایلو چې هغې خلقو سره او هر مخاطب ته دا بیان ده چې کم خلق په دین اسلام پورې مذاق کوي ناغی سره کیننئ. او بیا او فرمایل چې کو چرته شیطان در نهیر کی او کینې ورسره نو پس ته یاداشت نه چې یاد درته راشي نو بیا ورسره مه کینه. او الله پاک جل شانه او فرمایل چې په هغې کسانو باندې چې کم د دین د مذاق نه ځان بچ کوي، په هغی باندې چې کم خلق په دین پورې مذاق کوي نو هغی باندې دی حساب په دی باندې څه شی نشته. یعنی د هغی حساب به هغی سره کولی شي، د متقیانو سره او د پرهیزګارانو سره به د هغی حساب نشي کولی. لیکن په دغه متقیانو باندې یو څیز شته، هغه دا ده چې هغی به ورته دعوت کوي چې هلکه دا کار پرېږدئ. په دې باندې الله پاک جل شانه خفه کیږي، په دې باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خفه کیږي، په دې باندې انسان جهنم ته رسی. نو دا خبره به دا متقیان کوي چې هلکه ګورې دا کار پرېږدئ د پاره د دې چې دی ځان بچ کي. او پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله پاک جل شانه فرمایي وذر الذین اتخذوا دینهم، ته پرېږده هغې کسانو لره چې هغی دا دین چې کم ده هغی لوبې ټوقې ګرځولې ده. یو تفسیر
د دین نه مراد دین اسلام ده چې دا حق دین ده. په ټولو باندې دین اسلام منل دا لازم دی. د کافرانو لپاره هم ګورئ په دی باندې فرض ده چې دا کفر پرېږدي او دین اسلام ومني. او دی چې کم مذاق کوي نو دا مذاق پرېږدي، کمې ټوکې کوي دی دا پرېږدي. کله کله انسان ګورئ د اذان پیشې کوي، بعضې خلق څوک د څه پیشې کوي. نو خدای پاک جل شانه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته فرمایي چې ته پرېږده دغه خلق چې کم خلق دین اسلام پورې لوبې ټوکې کوي. د مشرکانو عمل څو وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. کله به چې حرم شریف ته راغل، مسجد حرام شریف ته به راغل، نو د دی مونځ به څه هغه داله چې لاسونه به یې پړقول او یا داله چې شپیلي به وال. نو الیاذ بالله دا دین پورې ټوکې کولې. اوس هم ګورې ما او تا ته دا حکم د ګورې دین اسلام پورې د دین مبارک احکامو پورې د شریعت مبارک احکامو پورې دو پورې ګورې ټوکې کول دا کفر د ګورې رونو. نو لہذا علامہ صفدر صاحب رحمہ اللہ لیکي وینن زمانہ کې بعض خلق داسې دي چې قوالی ته به رجمه شي، قوالی ته او قوالی کې چې سیی نه هغه ویل هم ګوره مسلمان ته ګناه ده او داسې داسې بده اشعار به پکې وایي. نو لہذا اللہ پاک جل شانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته فرمائی وذر الذین اتخذوا دینهم. پرېږده هغه کسان چې هغوی خپل هغوی دین نیولی ده په مسخرو سره او وغرتهم الحیات الدنیا. دا مسخرې ولې کوي؟ دی ته ګورې د دنیا د ژوند قسم د دوکه کړي دي چې ورته وای څه ده خو بس د دنیا دا ژوند ده، دې کې به پاتې وې او دې کې ګوره چې مخکې لاړې کامیابې او دې کې ځان مخکې کا. نه رونو د دنیا ژوند دا ګوره اسې دوکه د انسان ته دوکه ورکوي. زما او ستا حقیقي ژوند هغه به د مرګ نه پس ګورې شروع کیږي. چې کله مړه شو خدای پاک جل شانه دې الله پاک جل شانه دې مونږ ټول په ایمان سره مرګ راولي. مونږ ټولو ته د ایمان په حالت کې او چې کله بیا راپاسو دغه بیا زمونږ ژوند ده او دا دنیا کې چې کم ژوند ده نو دا خو لوبې ټوکې دي. او پیغمبر علیہ السلام مبارک ته الله پاک جل شانه فرمایي وذکر به. په دې قرآن کریم سره ګورې نصیحت کوه دې خلقو ته. رونو قرآن کریم دا د انسان د زندګۍ بدلولو دپاره یو کیمیا خدای پاک جل شانه راستولی ده. د انسان په زندګۍ کې الله پاک جل شانه قرآن پاک سره یقیناً چې بدلون راولي، زندگی بدلیږي. مخکې خبر نه وي او اوس ته قرآن پاک نه خبر شوي، عمل دې شروع کو، یقیناً چې زندگی به دې بدله شي. نو لہذا اللہ پاک جل شانہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ته فرمائی وذکر به. نصیحت کو په دې قرآن کریم سره ان تبصل نفس چې گرفتار نشي یو نفس بما کسبت. کو چرته یعنی یو کله چې یو انسان گرفتار شي د خپلو اعمالو د وجې نه، ما بېګا دا ویلي ښه چې زموږ د اعمال به ګورې تللی شي. وہی کر لے جو کرنا آخر موت ہے،
ایک دن مرنا آخر موت ہے. څه چې کوي کوه، خو لیکن ګورې اورېد مرګ را روان ده رونو، ما او تا باندې مرګ را روان ده. بیا به هلته کې اعمال تللی شي، زما او ستا کارنامې به ما او تا ته مخې ته شي. لکه دلته کې ته چې ټیپ ریکارډ وکړې که نه، ټیپ ریکارډ هغه دوباره ریورس کې او بیا ولګوه، ستا حالات ټول درته ښایي. اوس خو کمپیوټر ده، د کالونو نه، مړه د 100 کالو خبره ووایه چې یو کلیک یو بټنه ووایه، د 100 کالو هغه تفصیل له تر وباسي. او وروڼه خدای پاک جل شانه خو هغه خو قادر ده، ورا الورا ذات ته. هغه خو زما او ستا اعمال هغه ما او تا ته به ګورې مخې ته کي چې بنده دا عمل دې ګورې دنیا کې کړی ده. او کله به بیا به په دغه حالت کې د الله پاک جل شانه نه علاوه نه څوک دوست وي، نه څوک شفارسي وي. د الله پاک جل شانه د حکم او د اذن نه ګورې علاوه چې خدای پاک جل شانه چاته اذن وکړي. لکه پیغمبر علیه السلام مبارک په زموږ شفاعت کوي الحمدلله، او ډېر خلق په شفاعت کوي. او کم خلق چې گرفتار شي رونو کو هغه به دا ټوله دنیا روالي، ټوله دنیا. او خدای پاک جل شانه له فدیه کې ورکوي چې خدای پاک ما جنت ته بوده دا ټوله دنیا والا. الله پاک جل شانه فرمایي لا یوخذ منها، هغه به ګورې بیا د ده نه نشي اخیستلی. داسې دنیا حالات خو نه دي. دلته کې کار وکړه او پیسې را جمع کا، رشوت را جمع کا، او یو جج له وکیل له اوسه هلکه ما خلاص کا، الله ته په دې شل لګوه بس بری به دې کي. روره قیامت کې دا حالت نشته. د الله پاک جل شانه قانون کې بے فدیه ورکول نشته، بلکې کم اعمال چې دې کړي دي د هغې سزا به درته میلاویږي. الله پاک جل شانه فرمایي اولئک الذین ابسلوا، دا هغه خلق دي چې دی گرفتار کړی شوي دي بما کسبو، په سبب د هغې باندې چې دی په دنیا کې کم اعمال کړي دي. او وروڼو چې گرفتار شي نو بیا به څه وي؟ الله پاک جل شانه سزام ذکر کړی ده. لهم شراب من حمیم، د دغه خلقو لپاره بیا به داسې سکل وي، داسې اوبه به وي من حمیم، د ګرمې اوبه به وي. کله کله ته اودس چاراندام چې کوي که نه، نه کله لوټې کې ګرمې اوبه راوالې خوله کې اچوی شي، نه شي اچوی. یا غسل کوي ګرمې کړي دي وي، کله بعضې اوبه ډېرې تودې وي ګرمې وي، نشي اچولی. او قیامت کې ورونو الله پاک جل شانه دغه بنده ته چې د اعمالو د وجې نه گرفتار وي او شفارس د هغه په باره کې نشي کېدلی، دی باندې به څه کولی شي؟ داسې اوبه به پس کولی شي یشوي الوجوه. بل دی کې الله پاک جل شانه فرمایي چې دا شونډې بوله سیزي. یشوي الوجوه دا شونډې بوله ورتي کی چې خولې ته اجام نږدې کی، نو دومره به ګرمې وي چې هغه شونډې بوله وسیزي. او الله پاک جل شانه فرمایي کله چې وسکي څکلی به نشي، لیکن داسې به څکي قطره قطره یو ساس کې به تېروي، او کله چې هغه اوبو لاندې کلمو ته ورسي فقطع امعاءهم، الله پاک جل شانه فرمایي هغه کلمې به ټوټه ټوټه شي. رونو داسې اعمالو نه د الله پاک جل شانه مونږ وساتي. او عذاب علیم، الله پاک جل شانه فرمایي دی دپاره به درناک عذاب میلاویږي بما کانوا یکفرون، په سبب د دې چې دی انکار کولو کافرانو د کفر بدله به ورته ضرور میلاویږي. هغه دا ده چې ګرمې اوبه په جهنم کې څکولی شي. او وروڼو دا چې اواز کوي که نه، خدای پاک جل شانه به ورته فرمایي اخسئوا فیها ولا تکلمون، کورې شئ
ما سره خبرې مه کوئ. دا به ډېر وخت پس ورته ګوره صرف اواز ورکړي لوی رب الله پاک جل شانه. نو الله پاک جل شانه فرمای پیغمبر علیه السلام مبارک ته چې دغه خلق پرېږده چې دوی په دې دین پورې څه کوي، لوبې ټوقې کوي.